مایک پامپیو، مای پلان او مای ډرمپیو دوی ټول ټرمپ ته دا پیشنهادونه وکړل چې تاسو که انتخابات ګټئ، ځکه هلته د انتخابات نتایج یو کال یا څه میاشتې مخکې دا کوم نظرسنجي چې کیږي دوی ته معلومات کیږي چې انتخابات څوک ګټي. دوی په دې پوه شول چې انتخابات ټرمپ ګټي، نو ټرمپ ته دا مشورې مخکې له مخکې ورکول څه ذهنسازي وشوه چې په افغانستان کې جګړه باید ختمه نشي. ټرمپ د امریکا جنرالانو ته سپین چک ورکړ. سپین چک په دې معنی چې امریکایي جنرالانو ته یې وویلې دفاع وزارت ته دا صلاحیت او اختیار ورکړ چې بغیر له دې چې ټرمپ دسخط وکړي تاسو کولی شئ د امریکا له بودیجې نه چې څومره پیسې ویستلی سئ هغه وباسئ او د افغانستان جګړه وګټئ. دلته د امریکا دفاع وزارت سره بله لار نه وه، بل اپشن نو دوی له بلیک واټر سره قرارداد وکړه. بلیک واټر د امریکا هغه شخصي او وحشي کمپنۍ ده چې د جګړې د مهارولو دپاره بهترینه وسلې په لاس کې لري او د انسانانو ژوند هغوی ته هېڅ اهمیت نه لري او هېڅ نړیواله محکمه د امریکا په شمول دا صلاحیت نه لري چې له بلیک واټر سره د انسانانو د وژلو حساب وکړي. هغوی هم د جګړې ته راغلل. په افغانستان کې تقریبا 2 کاله خطرناکه جګړه بلیک واټر امریکایانو ټولو وکړله. د امریکا ټول جنرالانو په خلاص لاس باندې پیسې هم استعمال کړلې، اسلحې هم چې بالاخره د مبونو مور استعمال شوه چې موږ او تاسو شاهدان یو. امریکا ټرمپ خپل جنرالان راوغوښتل او ورته ویل چې تاسو ته خو ما سپین چک درکاو، د افغانستان جګړه مې تاسو ته وسپارله، تر اوسه پورې خو تاسو کومه نتیجه ترلاسه نه کړه، نه تنها داسې جنګ مو کمزوری نه که جنګ لا پسې زیات سو. نو دغه فیصله وه چې ټرمپ وکړله. بالاخره له طالبانو سره مذاکرات ته کېناسته او د مذاکراتو په پایله کې 18 میاشتې د مذاکراتو تیر نه و، 18 میاشتې خطرناک او جدي مذاکراتو شو. بالاخره د دوحې قرارداد رامنځته شو. د دوحې تر قرارداد وروسته چې امریکایانو په وتلو پیل وکړ تقریبا 80% انخلا رامنځته سوی وه چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو لیونتوبونو ځینو هغه فیصلو له وجې نه متاثره شو. جمهوریت پلوه په دې بریالي شول چې ټرمپ ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي. هغوی دغه ویله چې موږ به له افغانستان نه وځو، ډېر په پلان به وځو، میدان به طالبانو ته نه پرېږدو. ټرمپ سره معادې شوی چې موږ به اسلحې نه پرېږدو. خو چې کله میدان ته راغلل تاسو فکر و چې بایډن کله انتخابات وګټل په افغانستان کې جشن ولمانځل سو. د جمهوریتانو چې بازدتي بایډن لاړه، ټرمپ لاړ او بایډن راغی. بایډن به موږ سره ډېر ښه تعلقات ولري، مذاکرات به لغوه کړي، خبره به ختمه شي. هغه برعکس شوه، هم بایډن له خپلې خبرې واوښته، هم د هغه وخت جنرالانو دا مشوره ورکړه چې 80% انخلا رامنځته شوې ده، فوز تللی، موږ داسې تړون کړی ده، هېڅکله د بازګشت امکان نشته چې موږ افغانستان ته بیرته وګرځو، جګړه مهاره کړو. دا جګړه لا پیچلې کیږي او د سیمې او د نړۍ د ابرځواکونو په وړاندې موږ پاتې راځو، ځکه موږ د هغوی تر مخ دا تړون له طالبانو سره لاسلیک کړی ده. نو بایډن په دغه انخلا کې ډیره تیزی وکړله، ځکه وخت کم پاتې و، انتخاباتي منډې ترړې وسولې. ټرمپ ته زمینه برابره نه سوه چې افغانستان نه د میلیاردونو ډالرو اسلحې وباسي. محفوظ لارې نه درلودلې. پاکستان، تاجکستان، روسیه دا ټولو سره په چال او فریب کې، ځکه هغوی ته معلومېده چې امریکانو را ماته وخوړله او امریکا نشي کولی چې په افغانستان کې پښې راټینګې کړي. نو بایډن برعکس د دې چې د ټامیانو، د جمهوریت پلوانو او د اشرف غني په هغه امیدونه چې ورپورې تړلي وو، هغه په ډېر جدي توګه حتی د شپې په 1 بجه د کابل د باګرام هوایي ډګر لیټونه بند کړل چې د ټرمپ سره په قرارداد کې د باګرام د هوایي ډګر خالي کول تر ټولو وروستی و. خو مخکې له دې چې امریکا سفارت خالي کړي، نور بیسونه خالي کړي، دوی له باګرامه ووته. باګرام نه چې ووته امریکا حق حیرانه سوه، دنیا حیرانه سوه چې دا کومه پیښه وشوه. له همغه سره متصل د باګرام له انخلا سره د ولایتونو سقوط شروع شو چې اول ولایت د نمروز و، بالاخره هله مزار سو، قندهار سو، لوګر سو، پایتخت طالبان را ورسېدل. اوس هم امریکا په هیڅ ځای د نړۍ کې د جنگ پلوي نه ده، د اوږدمهاله جنگ. ټرمپ که جګړه کوي لنډمهاله به وي، هوایي بریدونه به وي، د ځینې نړۍ د بدماشانو د غرور د ماتولو دپاره به یوه هڅه کوي، خو د دایمي جګړې طرفدار نه ده، ځکه امریکا په اقتصادي لحاظ دومره ځپل شوې ده چې په خپله په امریکا کې د بیکارۍ کچه تقریبا 11% ته رسېدلې، چې دغه فیصدي مخکې 6%، 4%، 8%، 9% نه بیخي زیاته شوې نه. او دا امکان لري چې په راتلونکي څو کلونو کې که امریکا خپله پالیسي جوړه نه کړي
نړیوالو سره تعامل ته لاړ نشي نو دغه فیصدي کېدای شي 19 ته واوړي چې دا د یوه برقدرت دپاره دغه فیصدي د بیکاري حیرانونکې ده. امریکا دا اوس هم چې د ټرمپ خبرې تاسو که واورئ، ټرمپ په خپله بیانیه کې په افغانستان باندې هیڅ فوکس نه ده کړی. یوازینی خبره چې کړې ده 2 قراردادونه چې دی به اوس تقریبا د امریکا په وخت د غرمې 12 بجو پورې امضا کوي. هغه به لومړی دا وي هغه کوم اپلیکیشن چې د مهاجرو دپاره اچول شوی چې له مکسیکو نورو لارو نه امریکا ته داخل شوي دي او دوی غوښتل چې له همغه اپلیکیشن له لارې هغه خلکو ته قبولیانې ورکړي یا له افغانستانه چې څوک ورغلي دي. 10,000 کسانو په دې کې نوملیکنه کړې او 20,000 کسان په دغه پروسس کې روانو. دا انلاین ویزې دي د امریکا. دغه اپ په مکمل ډول چې څنګه ټرمپ لوله وکړله، نیم ساعت بعد دغه ویب سایټ مکمل له منځه لاړه. هغه 10,000 کسان هم په خطر کې شو او 20,000 کسانو چې نورو نوملیکنه کړې وه هغه هم له منځه لاړه. نو دی به د مکسیکو له لارې یا له امریکا ته چې نورو لارو نه خلک داخلیږي د دغه ټولو د مهارولو دپاره د خپله د امریکا د سیکورټي د زیاتوالي دپاره به دا دیوال جګوي او دغه دیوال د ټرمپ په وخت کې کار پې شروع شوی چې دا تیره دوره د بایډن کې کار بیرته 0 ته ورسېده. دا ژمنه کړې ده اوس هم په خپل دغه د لوړې په مراسمو کې ویل چې زه خپل زاړه کارونه هم بیرته شروع کوم. دویم اقتصادي برنامې دي. د ټاکس مسله ده چې امریکا په نورو مالونو باندې چې له نړۍ نه امریکا ته راځي بالخصوص لباس په دې باندې تقریبا 20% ټاکس زیاتوي. هغه د دې په خاطر چې په امریکا کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده تر څو له نړۍ نه چې کوم سامان کوم کالي کوم شیان امریکا ته راځي دغه د ټاکس له وجې نه دا راښکته کړي په امریکا کې په خپله کارخانې رشد کړي. نو په دغه وجه باندې د ټرمپ پالیسي چې د امریکا په پرځېدلي اقتصاد باندې راڅرخیږي. د ده تر څنګ چې خپله ټرمپ په اقتصادي برنامو کې یو میلیاردر ده د امریکا په اقتصاد کې بلکې د نړۍ په سترو ښارونو کې د هوټلونه 5 سټار هوټلونه او ښه مارکیټینګ دپاره آیډیا لري او فکر لري. تر څنګ د دې ایلن ماکس هغه څوک ده چې تقریبا په نړۍ کې په ټاپ 10 میلیاردرانو کې د سر په کسانو کې راځي. یعنی په لاسو ټاپ 10 امریکایي میلیاردرانو کې ایلن ماکس د ټولو نه په سر کې راځي. هغه هم د امریکا بالخصوص د ټرمپ د اقتصادي پالیسیو باندې ډیر اثر رسوخ غورځولی شي. ایلن ماکس هم د جګړو مخالف نه ده او فکر کوم چې په راتلونکو د وزیرانو په ټاکنو کې به تر ټولو برلاسی وزیر چې وي هغه به ایلن ماکس وي، ځکه تقریبا 600 نه تر 1.2 میلیارد ډالر پورې د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې ایلن ماکس د خپلې بودیجې نه لګولي دي چې دا د ایلن ماکس دپاره تقریبا هیڅ معنا نه لري، خو د ټرمپ دپاره ډیر زیات کار ده وکړه. بالخصوص په رسنیو کې په ټویټر کې د ټرمپ دپاره ښې برنامې درلودلې او بل د انتخاباتو د څار په خاطر ایلن ماکس داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی چې د ټولو درغلیو مخه یې ونیوله. ټرمپ تیر ځل انتخابات هم ګټلي وو خو د درغلیو له وجې نه هغه ونشو کولی چې دوباره ولسمشر شي. دغه اپلیکیشن چې ایلن ماکس جوړ کړی وو دا د انتخاباتو په شفافیت باندې ډیر کافي اثر وکړ. بالاخره د هغه استخبارات CIA او دغه شیان په دې بریالي نشو چې د ټرمپ انتخاباتي نتایجو نتیجه د دموکراتانو طرف ته واړوي. په همدغه وجه د امریکا استخبارات یا د امریکا دفاع وزارت یا د